اوس موږ دا دې نه توقع لرو چې دې بجټ پیش کړي او بجټ کې به دې سره الدین چراغ به یو وروره دې به ریلیف ورکړي داسې خوشي خبرې دي خو موږ دې ته دا وایو چې خدای او رسول ته وګورئ خپل انا پرېږدئ د ملک قانون باندې وچلوئ آئین که د چا خوښه دی او که نه دی خو په آئین باندې دا ملک وچلوئ. السلام علیکم. د وحدت درنو کتونکو نن د پی ډی ایم اتحادي حکومت د خپل حکومت آخري چې کوم بجټ دی دغه پیش کوي. په دې بجټ کې د 200 اربو اضافي ټیکس عاید کولو تجویز دی. د دغه ټیکسونو سره به د ملک په عوامو باندې څومره معاشي بوج راشي څومره ګراني به ورسره راشي په دې اړه باندې به د پیښور تاجرانو نه پوښتنې کوو او د هغې نظرونه تاسو ته وړاندې کوو. پاکستان یو تاریخ دی دلته چې بجټ پیش کیږي او که پالیسیانې جوړیږي نو هغه د عوامو سره عام خلکو سره د هغه اړو سره تعلق نه وي. به هر حال د ده باوجود تاسو هم یو میډیا سره تعلق دی تاسو هم دغه ډیوټي دی چې تاسو به د خلکو رای اخلئ د خلکو دا رایټ دی چې خپل رای ورکوي. بطور یو شهري یو تاجر خادم زه به صرف خپل رای ورکولی شم. تا تم پته ده ما تم پته دی چې پاکستان کې نه تا نه تپوس کیږي نه ما نه کیږي. باقي دا د ډریم روم کې چې کوم ناستې خلکو یو پالیسیانې وي د هغو یو خپل ترجیحات وي. اوس راځو دې لا چې صوبایي بجټ او مرکزي بجټ. صوبایي بجټ خو داسې دی زمونږ صوبه کې خو دا تقریبا د شپږو میاشتو نه اډو سه انتظامیه نشته حکومت نشته. خاص کر چې کوم وزیر اعلی موږ ته کېنولي دي خلکو هغه د شپږ میاشتو کې چېرته دا ونه وي چې زما نوم پلانکي زه د پلانکي زوی یم دا هم ورته پته نشته. پالیسي به څه او بجټ به څه شي. البته تاسو چې وګورئ د دنیا یو دغه اصول دی د دنیا یو تاریخ دی چې کوم ملک سیاسي استحکام نه وي چې کوم ملک یو مستقل پالیسي نه وي چې کوم ملک یو اسټیبل او مستحکم حکومتونه نه وي هلته چېرته هم ستا اکنومیکس اقتصادیات هغه نښې کیږي. بجټ پیش کا بجټ مه پیش کوه بجټ دا یو روټین دی د حکومت یو ضرورت دی خو ستا بنیادي کار د ملک استحکام سره ده چې ستا کور کې روزانه جنګ جګړه فساد او خپلو کې چې بې اتفاقي نو ستا کور ته به روپۍ راځي خرچه راځي ستا کاروبار به ښه شي. د ملک مثال هم داسې دی. موږ اوس د بجټ پیش کوونو ته دا وایو امید خو زموږ نشته چې د ریلیف به څه ورکړي د یو کال کې د ملک سره چې څه وشو بجلی بل دی هغه 1400 روپو نه لاړو یونټ 40 روپو ته چې کوم زموږ ملک نور سیزونه دی ډالر ته وګوره د تیلو هغه چې کوم ریټ ته وګوره نور دی اوړو ته وګوره چې کوم شی دی هغه یو پټربل شوی دی. که اوس موږ دا دې نه توقع لرو چې دی بجټ پیش کړي او بجټ کې به دی سره الدین چراغ به یو وروره دی به ریلیف ورکړي داسې خوشي خبرې دی خو موږ دې ته دا وایو چې خدای او رسول ته وګورئ خپل انا پرېږدئ د ملک قانون باندې وچلوئ آئین که د چا خوښه دی او که نه دی خو په آئین باندې دا ملک وچلوئ. دې کې هر شی مسلې حل شته. الیکشن به وشي دا خو نه ده چې زما دا یری چې یاره زه چې وګټم نو الیکشن دی چې زه بیلوم نو دا ملک د پتن درولېږي خو زه چا سره دا ملک زه په قانون نه چلوم نو دا خو هسې جهالت دی. موږ درخواست دا کوو چې بجټ سره سره د ملک نور استحکام هم راشي چې هغه سره زمونږ نور اقتصادي اکټیویټي شروع شي بار نه خلک انویسټر راشي ستا دغه چې کوم درمداد دی برمداد دی هغه دواړو کم از کم چې یو شي دا نه چې 100 روپو شی ته راغواړي او د 10 تو خرڅول ستا سره کیپاسټي نشته ملک آمدن به څه شي ترقي به څه شي خو دې دپاره پالیسو سره سره استحکام پکار دی امن پکار دی قانون باندې عملدارمت پکار دی چې دا ملک یو ډګر باندې وچلیږي چې نور ملکونه څنګه خپل ملکونه چلی کم از کم هغونه خو د سبق والي دومره دې خلکو ته وایو چې مونږه د دې بجټ په حواله سره خو به زه دا ووایم چې یاره کم نن چې کم دا بجټ پیش کیږي د اسمبلی نه نو دې کې کم از کم 700 ارب دي نوي ټیکسونه د IMF شرایط چې کم دي په ځان باندې د دې چې کم دی امکان دی نو موږ دا وایو چې یاره زموږ تاجر خو د دې نه مخکې هم غرق دی او بالکل ختم شوی دی کاروبارونه نشته دی که تاسو د کاروبار لحاظ سره وګورئ په کراچۍ غټ ښار دی لاهور غټ ښار دی نو په دې کې هم خلک بېروزګاره ناست دي نو زموږ د پیښور تاجر خو پکې بیخي تباه و برباد دی نو زمونږ دغه حکومت ته خواست دی چې دی دا کم ټیکسونه چې کم 700 ارب چې کم ټیکسونه را روان دي لګوي نو دې کې دی لازمي خبره دی سوچ فکر وکړي چې یاره په دې تاجرو باندې دی نور بوج وانه چي ځکه چې تاجر د مخکې نه هم ډېر زیات خراب شوی دی. نو
هغه خو اول نه پرون چې د خبرې کېدې چې یاره دونه ټیکسونه به لګي دونه زما څونه خیال 9200 ارب ټیکسونو څه دي دغه ښولې ده چې دا د IMF شرط دی او هغوی پې دغه شوي چې یاره 9200 ارب ټیکسونه به کېږي نو دا خو دی اکثر دا بجټونه داسې پیش کېږي چې دی په کاغذونو کې هغه یو ویلی شي خو بیا ورپسې چې دی که نه دا مینی بجټ شو دا شو خو هغه چې بیا کله د ټیکسز سرکولیشن سټارټ شي که نه هغه هغې نه مختلف وي نو بالکل د دې به ډېر غټ اثرات به پرېوځي چونکې مخکې نه د مهنګایي حد کراس کړی دی مهنګاهي حد کراس کړی او چې دا شي نو بیا پته نه چې څه به کېږي دې وخت کې هم چې کوم معاشي بحران دی په ملک کې زه خو دا وایم چې دا تر هغه پورې نه سیټ کېږي چې ملک کې اصلنو یو الیکشن وشي او یو نوی ګورمنټ راشي دغه راشي ځکه چې دا که هم نه دی دا مې حساب سره په لکه داسې نه دی دلته په صوبایي کې نګران دی په دوه صوبو کې نګران ګورمنټ دی نو پهله خو دا چې د نګران سیټ اپ دا د ملک د مفاد دپاره نه بس یو الیکشن دی وشي او بیا که دا بجټ اوس حوالې سره تاسو خبرې کوئ نو دا به بالکل ډېر زیات اثرات دغه کوي او مخکې نه خلک چې دی په دې حدود باندې دغه شي چې هغه خودکشیانو ته دغه شوي دي بیا تاسو دا وویل چې د تاجر طبقې به څه حالات دي تاجر طبقه خو مخکې نه ډېره زیاته دغه ده اوس پکې له حکومت دا هم وایي چېرې تاسو 8 بجو نه پس چې دی دوکانونه بند کړئ آیا د 8 بجو نه پس چې دا دوکانونه بند شي نو څه معیشت باندې خاص راته کېږي مونږ به هم په دې روان یو چېرې بس مونږ به یو پالیسیانې داسې جوړو عارضي پالیسیانې به جوړو نه کښېنئ زما اپوزیشن ته او د ټول پارټیانو ته دا خواست چې په یو بیج باندې کله نه ناس د دې ملک مسایل نه حل کېږي د دې ټول په یو بیج باندې کینو د ملک مسایل به حل کېږي او یو لای عمل به اختیار کړي بس د دې ملک دپاره هم سوچ وکړئ د وحدت نیوز درنو کتونکو تاسو د پېښور د تاجرانو د بجټ په اړه دغه څرګندونې او تجزیې واورېدې په دې کې د زیاترو هم دغه وینا وه چې تر څو په ملک کې سیاسي رسکشي روانه وي سیاسي عدم استحکام وي تر هغې په ملک کې معاشي خوشحالي او معاشي استحکام هم نشي راتلی د کیمرمین محمد خالد سره حضرت یوسف وحدت نیوز پېښور